د بیړنیو حالاتو لارښوونې: که په موټر کې بند پاتې یئ او د شیشې ماتولو ته اړ شوې، نو هڅه وکړه چې د شیشې یو کونج ووهئ. د شیشې مخ مه وهه، ځکه چې شیشه له کونج نه ژر ماتیږي. که په یوې ودانۍ کې بند پاتې شوئ او ودانۍ اور اخیستی وي، هڅه وکړه هغه هوا تنفس کړئ چې ځمکې ته نږدې وي، ځکه چې ځمکې ته نږدې هوا نسبي پاکه وي. خدای مکړه که اختطاف شوی یا موټر ته یې واچولی، تر خپلې وسې هڅه وکړه چې د DNA آثار پرېږدئ، یعنې په موټر کې لاړې توف کړه یا خپل یو ویښته پکې پرېږده. که د کوم کس لخوا در باندې حمله وشوه، باید د مخ پر ځای په چنغېړک یعنې مرۍ ووهئ. خدای مکړه که چا وژلی، نو هڅه وکړه چې نوکار یې پرې ولګوئ، څو د څېړنو پر مهال ستاسې د نوکانو لاندې د قاتل د DNA نمونه څرګنده شي. که کوم نااشنا هیواد ته سفر وکړي او د پولیسو راغوښتلو ته اړ شي، د هغه هیواد پولیسو د ژغورنې شمیره ونه لري، نو د 911 او یا د 999 شمیره ډایل کړئ. تاسې د هم هغه هیواد ژغورنې له څانګې سره وصل کوي. خدای مکړه که په موټر کې بندي وئ، نو په خپل سر باندې شیشه ماته کړه. که د بوړبوکیو کوم هیواد ته لاړې، د لرې دې بوړبوکۍ ولیده خو داسې معلومېده چې هیڅ حرکت نه کوي، نو غالبا هغه ستا په لور را روانه ده. بیا پښې سپکوه. خدای مکړه که په چکو ووهل شي، کوښښ مه کوه چې چکو وخوځوې او یا یې راوباسې، ځکه چې دغه مهال همدا چکو یوازینی شی دی چې د وینې د وتلو مخه یې ډب کړې ده. که دې وویست، ډیره وینه به ضایع کړئ. او که ته خپله یو عادل شخص یې او له نورو دا هیله لره چې له تا سره به په عدالت وچلیږي، نو ته ځان تیر باسې. داسې مثال لري لکه ته چې دا توقع لري چې زمری دې نه خوري، ځکه چې ته د زمري د خوړلو په هیڅ فکر نه لرې. مننه.